سحر لکه مجنون په صحرا ګرځې، بوی د چا د زلفو درغلو شماله. د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. سحرونه خو اسم ښکلي وي او تاسو به د هر ځای سحر لیدلی وي، د مختلفو ځایونو ښکلي سحرونه په خپل خپل ځای باندې. خو د چارسدې چې کم سحر دی هغه ستاسو په مخ کې دی، د سحر وخت او انور ایله راختلی دی. دغه تاسو ښکلي بوټي مو وینئ، دا ښکلي اونې مو وینئ. د سحر په وخت کې پاسېدل چې دی نو دا ډېر زیات اهمیت لري. کم خلک چې د سارې په وخت باندې پاسي نو هغوی د کار خپل یو ټایم ټیبل او هر کار یې په وخت باندې سر ته رسي، بلکې څونه منصوبې یې چې وي یا دروازې یا چې کم کارونه وي نو هغې له یو خاص وخت مقرر کړي او هغه کارونه په خپل په وخت باندې سر ته رسي. او کم خلک چې ناوخته پاسي نو هغوی د دغې برعکس باندې نه یوازې چې د سحر د ښکلې فضاګانو نه محرومه پاتې کېږي، بلکې د هغې چې په ټایم ټیبل باندې کم کارونه نو هغه هم اکثر نیمګړی نیمه خوا پاتې کېږي. نو ملګرو همیشه سحر وختي پاسئ او دا خپل یو عادت جوړ کړئ او دا تاسو وګورئ چې د چارسدې سحر د کور دننه تاسو ته څنګه ښکاري. خو زما خپل نظر دا دی چې د کاظم خان شیدا د دغه شعر رنګونه او نښې نښانې پکې ځان پخپله ښایي. په چارسده کې نن دا د اختر درېیمه ورځ ده او تېره ورځ پېښور ته موږ تللي وو. د پېښور نه چې کله راتلو نو په صدریاب کې ډېر زیات رش و، ګاډي ډېر زیات وو. د ګاډو دا رش په دې وجه جوړ شوی و چې صدریاب ته خلک په دې ورځو شپو کې په ګڼ شمېر کې په ګڼ تعداد کې ځي او هلته د سیند کې چې کم بوټس دي، کمې کښتۍ دي نو د هغې نه هم خوندونه اخلي. او د سیند په غاړه چې کومه میله ورته ماشومان هم وایي او بیا د ماشومانو دپاره یا لو خلکو دپاره پکې زانګوګانې هم دي او قسم څیزونه دي. بیا هلته د کبانو دپاره خاص انتظام دی او هلته هغه جومپړی جوړې شوي دي، جونګړې جوړې شوي دي، جونګړې نما هوټلونه جوړ شوي دي. هلته خلک د پېښور نه هم راځي، مردان نه هم راځي، صوابیان هم راځي او د چارسدې خپل خلک هم ماشاءالله ډېر زیات دي. د مختلفو علاقو خلک هلته کې په دې ورځو کې ځي راځي، ماشومان هم پکې، زنانه هم پکې، نارینه هم پکې، ځوانانو شمېر پکې زیات دي. نو په دغه وجه باندې په دې ورځو کې هلته رش هم ډېر وي. اوس تاسو په خپله دغه رش وګورئ او اندازه ترې ولګوئ چې څونه خلک هلته تللي. خبر کې داغه فرق بوله او ښه او دیم داغه په سر ناست ښه او په دغه وخت کې ده ورته وویل چې نور به مخې له نه راځي دغه سړی ښه هغه ورته ویې خو بیا همغه خبره نیمه خو بیا پوله دغه علت متعلق که نه ښه به ده ورته ویل چې داسې